ظاهرشاه د شاهي نظام څخه وروستی واکمن و په افغانستان کې او دا هغه وخت و چې په دې وخت کې افغانستان یو څه باثباته او د پرمختګ په حال کې و. ظاهرشاه په افغانستان کې نوښت او د افغانستان د عصري کولو لپاره پیل وکړ. په دې وخت کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیموکراسي و، نو هغه هم په 1940 میلادي کال کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ کړ. دغه قانون پارلمان رامنځته کړ او افغانستان ته یې یو نوې سیاسي بڼه ورکړه. د هغه یو له تر ټولو باور وړ خپلوانو څخه محمد داوود خان و چې د صدر اعظم په توګه یې وګماره، خو د اساسي قانون عملي کول، د پارلماني ودانۍ جوړول، دا ټول کارونه د ظاهرشاه تر مشرۍ لاندې کېدل. څه به چې ظاهرشاه غوښتل هغه به یې کول. په 1983 میلادي کال کې ظاهرشاه یو ورځ ناڅاپه روغتیایي حالات خراب شو. په دې وخت کې افغانستان ډیره وده نه وکړي، نو داسې پرمختللي ډاکټران او روغتونونه موجود نه و، نو هغه د علاج لپاره ایټالیا ته ولاړ. په 1983 جولای په 19 کې محمد داوود خان کودتا وکړه، پوځ یې ملاتړ وکړ او شاهي نظام یې ختم کړ او په افغانستان کې جمهوریت اعلان کړ. نو کله چې ظاهرشاه له دې پیښې خبر شو، هغه په دې پوه شو که چیرته افغانستان ته لاړ شي نو له خطر سره به مخ شي او یا به هم ووژل شي. نو همغه و چې جلاوطني یې غوره کړه او په ایټالیا کې ژوند پیل کړ. وروسته داوود خان خپل ځان د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. او داوود خان دلته یو لویه تېروتنه وکړه، هغه دیموکراسي راوسته، خو یو شرط یې کېښود چې پرته له ده څخه د نورو ګوندونو نومندان په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی. په دې وخت کې د افغانستان عامو خلکو یو ځل بیا خپل ځان دوکه شوی احساس کړ. له دې وروسته په افغانستان کې ګراني او بیروزګاري ډیره زیاته شوه او خلکو له نورو مشکلات سره هم مخ شول. نه یوازې دا ستونزې موجودې وې، بلکې داوود خان په لویو ښارونو کې د ودانۍ جوړولو کارونه پیل کړل او کوچني ښارونه یې په بشپړ ډول هیر کړل. د کوچنیو ښارونو خلک پرې زیات په غوسه شول او ویل یې چې تر دې خو د ظاهرشاه واکمني ډیره ښه وه. داوود خان له دا ډول کړنو څخه خلک ډیر پتنګ او ستړي شول او افغانستان خلک له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شول او یو نوې ډله یې جوړه کړه، د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند پیپلز ډیموکراتیک پارټي اف افغانستان PDPA، یو کمونیستي ګوند و چې د شوروي اتحاد تر اغیز لاندې و. نو د خلکو دیموکراتیک ګوند له شوروي اتحاد څخه ملاتړ ترلاسه کړ. کله چې د افغانستان حالات نور هم خراب شو، بیروزګاري زیاته شوه، نو خلک دیموکراتیک ګوند رستر بری مشهور کېده. نو داوود خان هڅه وکړه چې د دې ګوند مخه ونیسي. داوود خان د خلکو ګوند غړي بند ته واچول. نو له دې وروسته په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې او لاریونونه پیل شول، حتی تر دې پورې چې د پوځ ځینې لوړپوړي افیسران هم له دې خلکو ګوند سره یو ځای شول او دغه ګوند په ټول افغانستان کې ځواکمن شو. او بیا په 1999 میلادي کال د اپریل په 28 داوود خان او دغه کورنۍ ووژل شو. یو ځل بیا کودتا وشوه او خلکو ګوند په افغانستان کې واک ته ورسېده. نور محمد ترکی د افغانستان ولسمشر شو. نور محمد ترکی د شوروي اتحاد ډیر خوښېده، ځکه هغه په ټینګار سره د کمیونستي ایډیالوژي ملاتړ کاوه. لکه څنګه چې نور محمد کمیونستي نظریه درلوده، نو د په راتګ سره په افغانستان کې زیات بدلونونه راغلل. نور محمد د افغانستان د عصري کولو او سیکولریزم لړۍ پیل کړه. نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شوه، ښځې په ښکاره توګه پر سړکونو ګرځېدای شوې، فیشن یې کاوه، موټرونه یې چلول. په همدې وخت کې نور محمد زده کړه اجباري کړه، دیني زده کړه له نصاب لرې کړی شوې، په زور سره ودونه بند شول، د ښځو ګډون په سیاست او کاري ځواک کې زیات شو، د دیني علماو اغیز کم شو، حتی د دیني مراسمو ښکاره کول هم منع شول. نور محمد د شوروي اتحاد تر اغیز لاندې د ځمکو اصلاحات راوړل. په دې کې دا شرط و چې له چا سره ډیره ځمکه ده هغه باید د لږو ځمکو خاوندانو ته ورکړي. د کرنې پورونه یې معاف کړل ترڅو د خلکو ترمنځ مساوات رامنځته شي. خو د دې اصلاحاتو له امله د افغانستان خلکو ویل چې د دې حکومت تګلاره او سیستم د افغانستان د دودیزو ارزښتونو په خلاف کارونه کوي او دا حکومت په یو ډول د شوروي اتحاد غلامي کوي. د افغانستان لوی ځمکې لرونکي دیني مشران او ځینې نور مشران د حکومت مخالف شول او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د وسلوالې جګړې لپاره راپورته کړل. د دې جګړې ته د اسلام د دفاع جګړه ویل کېده. هغه ډلې به چې د حکومت پر ضد جنګېدلې دوی ته به مجاهدین ویل. په 1999 میلادي کال په خپله د ترکي په حکومت کې دننه اختلافات رامنځته شو. حفیظ الله امین چې د بهرنیو چارو وزیر و، د نور محمد ترکی او شورویانو باور درلود چې د امریکا د CIA سره لاس لري. په دې وخت کې حفیظ الله امین ورستر بلې ځواکمن کېده. په 1999 کال په سپټمبر کې حفیظ الله امین نور محمد ترکی وواژه.
شورویان له دې ډارېده چې حفیظ الله امین به له لویدیځې نړۍ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. له دې وروسته په 1909 د ډسمبر په 24مه شوروي اتحاد له زرګونو عسکرو سره پر افغانستان یرغل وکړ. هغوی کابل ته ننوته او حفیظ الله امین یې په تاج بیگ ماڼۍ کې وواژه او له دې وروسته شوروي اتحاد بمبرک کارمل د نوي رهبر په صفت انتخاب کړ. نو دا و عصري تاریخ ته په کتو ځینې معلومات او که غواړئ په دې هم پوه شئ چې افغانستان ولې د شورویانو، انګریزانو او امریکایانو لخوا نه دی مات شوی، نو په دې ویډیو کلیک وکړئ. که دا ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video. See you next time.